بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې موږ ټول په کورني یا ګډ ژوند چې دا په هغې باندې ویډیو جوړو، ګټور معلومات درته راخلو. نن مو هم ګټور معلومات درته راخیستي دي. هر خاوند د خپلې مېرمنې دغه اووه غوښتنې لري، او کومې اووه غوښتنې دي چې هر خاوند د خپلې مېرمنې نه لري. خو مخکې له دې نه چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، زموږ کوم چینل چې دا هغه د سره سبسکرایب کړئ، لاندې کوم د سبسکرایب بټن چې دا په هغې باندې کلیک وکړئ، د هغې نه وروسته بیا د ګونګړي کوم نشان چې دا په هغې باندې کلیک وکړئ. راځو ویډیو ته. هر خاوند د خپلې مېرمنې دغه اووه غوښتنې لري. د ګډ ژوند ځینې اصول شته چې د خاوند او مېرمنې لخوا باید مراعات شي. یو له دغه اصولو څخه د خاوند هغه غوښتنې دي چې له مېرمنې یې لري. اول، جنسي اړیکې په ګډ ژوند کې ډېرې مهمې دي او د نارینه له اساسي اړتیاو څخه شمیرل کېږي. له جنسي اړیکو وروسته له ښځو څخه د نارینه تمه د مینې او عاطفې څرګندول دي. لاس په لاس نیول، چپاکي کول، ښکلول، ټوکې کول هغه څه دي چې له جنسي اړیکو وروسته نارینه ورته زیاته اړتیا لري. دوهم، په ګډ ژوند کې یو له مهمو شیانو څخه چې سړی یې له ښځو څخه تمه لري احترام دی. که په دې خبره کې شک لرئ، له خپل خاوند څخه یې وپوښتئ او وګورئ چې دا خبره سمه ده. د خاوند احترام یوازې دا نه دی چې مېرمن یې ورته په پښو ودرېږي، بلکې دا دی چې د خپل خاوند له ځینو عقایدو، افکارو او احساساتو سره ځان عیار او زیاته مداخله پکې ونه کړي. دغه لارې چارې د دې ښکارندویي کوي چې له یو بل څخه راضي دي. کله چې خاوند له کومې ستونزې سره مخ شي، هغې ته ډاډ ورکوي او ستاینه یې وکړي، او په داسې حالاتو کې د هغې په خوا کې اوسي. دریم، هغه څه چې احترام ته ډېر ورنږدې دي هغه ستاینه ده. د سړیو دا خوښیږي چې وستایل شي، مګر په یوه شرط چې تشویق او ستاینه باید حقیقي وي. سړی د خپل ځان په ستاینه پوهیږي چې واقعیت لري که غوړملي ده، نو د تشویق په وخت کې دا ټکی باید په پام کې ونیسئ چې خاوند تر کومې کچې وستایل شي. څلورم، محترمو، مخکې له دې نه چې څلورمه نقطه درته وښیو، بیا هم غوښتنه کوو چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ همیشه دپاره ګټورې ویډیوانې تاسو لپاره تیاروو. لاندې کوم سبسکرایب بټن چې دا په هغې باندې کلیک وکړئ، د هغې نه وروسته کوم ګونګړي نشان چې دا په هغې باندې کلیک وکړئ. راځم څلورمې نقطې ته. یو نارینه د ناکامۍ په حال کې مرستې ته اړتیا لري، نه دا چې مېرمن یې ورټي او چغې ورباندې ووهي. د خپل خاوند اړین رازونه، شکایتونه او ګیلې باید بهر یونسي. ژوند داسې لوبه ده چې تل به ګټونکی نه یې، کله کله به ماتې هم پکې خوري. پنځم، د یوې ښځې ښکلا او سینګار زیات د دې لپاره وي چې خاوند یې ورسره خوشحاله او آرامه وي. کله کله داسې کېږي چې ښځه په خپل ذوق او غوښتنه ځان سینګاروي، خو کیدای شي داسې وخت راشي چې دغه سینګار د خاوند په طبیعت او ذوق برابر نه وي. نو که چیرې په دې برخه کې د خاوند طبیعت او غوښتنه په پام کې ونیول شي، لا به ښه وي. د ځان په سینګارولو کې ترې مشوره وغواړئ. شپږم، زیاتره نارینه د ورځې په اوږدو کې د خپل کار له امله ستړي او ستومانه وي او همیشه یې له خولې سختې خبرې او شکایتونه وځي. نو په داسې حال کې له خاوند سره بحث او جنجال مه کوئ. په داسې بحثونو او جنجال په انسان کې ریښه پیدا کوي او وروسته په شخړه او بیلتون پای ته رسیږي. اووم، ارواپوهان این کرولي مېرمنو ته سپارښتنه کوي که چیرې مو خاوند له چا سره اړیکه نیسي، له چا سره لیدنه لري، نو په دې وخت کې د زړه نه خوري. موږ ټول په خپل ژوند کې داسې یوې فضا ته ضرورت لرو چې باید هغه کار په خپله ترسره کړو او یا په خپله تصمیم ونیسو. ځینې وخت نارینه د خپلو مېرمنو لخوا تر جدي څارنې لاندې وي او ټولې چارې یې څاري او بار بار یې پوښتي. په داسې حالاتو کې مېرمن له خپل خاوند پوښتي له چا سره دې خبرې کولې، ولې دې ځان کړل، چیرته تللی وی، پیسې دې څه کړلې، ولې دې حالات بدل دی او ځینې نور. په دې وخت کې باید له ښځې پوه شي چې د ژوند او کاروبار کولو لپاره هر ډول احتمالات او رازونه شته چې باید ترسره او وستایل شي. که چیرې د یوې ښځې لخوا همیشه خاوند ته دغه ډول خبرې کیږي، نو نه دا چې مېرمنې ته به یې کومه نتیجه په لاس ورنشي، بلکې ژوند به یې په عبث خبرو تریخ شي. نو محترمو، دا هغه اووه نقطې وې چې هر خاوند له خپلې مېرمنې دا اووه غوښتنې لري. نو خدای دې وکړي چې همدغه اووه کومې نقطې چې دي دا زموږ ټولې خویندې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. په اخر کې بیا هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوم که چیرې تر اوسه پورې مو زموږ کوم چینل چې دا هغه نه وي سبسکرایب کړی،
لاندې د سبسکرایب کومه بټن چې ده په هغې باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.